دا ویډیو ډیر زیاته امپورټنټ ده د ماشوم د منټل هیلث حواله سره. مطلب د ماشوم کم دماغي صحت چې ده هغه څه شي افیکټ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د بورډ د 11 او د 12 ریزلټو، مطلب نن د اف اس سی ریزلټو. زما چې څومره هم ټیچرز دي یا پیرنټس دي یا پرنسپل صاحبان دي یا مشران ورونه دي یا په معاشره کې نور څومره مشران خلک دي، د هغو دپاره دا ویډیو ډېره زیات لازمي ده. دا ځکه چې د هغو د خبرو د لاسه د ماشوم منټل هیلث چې دی هغه افیکټ کېږي. زموږ وړې وړې خبرې د ماشوم په ذهن کې داسې پیوست شي او داسې هغه یو کوډینګ او یو نیټورک جوړ کړي چې د هغې د لاسه ماشوم چې کوم دی هغه په فیوچر کې ډېر زیات ګډوډي بیا موږ لا دا خبرې چې کوم دي دا نه دي په کار که د ماشوم نمبرې ډېرې راشي او که کمې راشي، خو چېرته موږ دا نه دي په کار چې موږ یو ماشوم جج کړو د هغه په کمو نمبرو یا په ډېرو نمبرو چې هغه قابل دی او که نه دی. مطلب د هغه انټلیجنس موږ نشو جج کولی چې ډایرکټ د هغه د مارکس نه د هغه ټیلنټ صلاحیت چېرته هم نشو جج کولی، نه د هغه موږ فیوچر ډیسایډ کولی شو، مستقبل د هغه موږ کتلی شو چې د نمبر ډېر راغلی چې دا کامیاب دی، دا قابل دی او په ده کې صلاحیت ډېر دی، او دا چا چې نمبرې کمې راغلي نو هغه چې کوم دی نالایقه دی یا د هغه کې صلاحیت نشته او یا د هغه فیوچر برباد دی. چېرته هم موږ هم دا ماشوم په دې باندې نشو جج کولی، او که چېرته موږ جج کوو نو موږ یو په غلطه باندې، او بیا چې موږ څه وایو دې ماشوم ته د هغه په کمو نمبرو په راتلو باندې او هغه منټل هیلث چې دی هغه افیکټ کېدو نو د هغې ذمهوار دغه ټیچر دی، دغه استاد دی، دغه مور پلار دی، دغه مشر ورور دی او دغه د معاشرې چې کوم مشران دي. په دغې وړې وړو خبرو چې تاسو د ماشوم بیا دا خبرې هغه ته کوئ نو د هغه چې کوم فیوچر خرابېږي، د هغه چې کوم ټیلنټ خرابېږي او د هغه چې کوم انټلیجنس خرابېږي د هغې ذمهوار بیا ټول دا کسان دي. دویمه خبره زموږ سره دا ده دې سټ چې کوم لیکلي دي چې صرف زموږ کار دی څه د ماشوم سره، یعنې ماشوم نمبرې ډېرې رالي او که کمې رالي موږ لا نه دی په کار چې هغه موږ په دې خبرو باندې جج کړو. تاسو ته ما مخکې دا ویل، خو زموږ څه کار دی، موږ له کول څه په کار دی، موږ له کول صرف دا په کار دی چې هغه موږ ګایډ کړو، هغه موږ څه کړو ګایډ کړو، هغه ته موږ وښایو څه ورته وښایو چې د هغه پیشن د هغه چې کوم صلاحیت دی هغه چې په ژوند کې څه کول غواړي چې د هغه نه موږ اول خبرې واورو چې هغه کول څه غواړي او بیا هغه ته موږ لار وښایو د هغه خپل پیشن په خپله ډسکور کړي بیا او هغه خپل ټیلنټ خپل صلاحیت په خپله ډسکور کړي بیا او هغه خپل فیوچر چې کوم دی خپل مستقبل په خپله باندې ډیسایډ کړي بیا چې آیا زه کول څه غواړم په ژوند کې. زموږ صرف کار دغه دی چې موږ څه وکړو د هغه ټیلنټ د هغه فیوچر او د هغه چې کوم صلاحیت دی او پیشن دی هغه ډسکور کولو کې مدد وکړو، د هغه موږ ګایډ کړو، هغه ته موږ طریقه او لاره وښایو. صرف زموږ دغه کار دی. آیا که د ماشوم نمبر ډېر راغلی او که کمې راغلی موږ یې چېرته هم نشو جج کولی، خو صرف په موږ ته هغه ته څه ښایو دا لار ورته ښایو چې هغه خپل پیشن خپل ټیلنټ خپل صلاحیت او خپل هر څه چې کوم دی فیوچر هغه په خپله باندې ډیسایډ کړي. ډونټس مطلب دا دوه خبرې داسې دي چې دا به چېرته هم تاسو نه کوئ. که چېرته د ماشوم نمبرې کمې راغلی نو چېرته هم تاسو هغه پرشرایز کوئ مه، قارېږئ ورته مه، مور پلار ورته قارېږي، مشر ورته قارېږي، یا په سکول کې استادان قارېږي یا پرنسپل صاحب قارېږي، مختلف معاشرې کې څومره خلک دي هغه قارېږي یا ورته بدیره دي او یا ورته چې ته نالایقه یې، ته فیل شوې، ته خراب شوې په ژوند کې، مستقبل دې ټیک نه دی، هر څه ختم شو، ستا ټول مستقبل په دې نمبرو باندې ډیپینډ کوي. دا ټولې خبرې چې موږ کوو که نه دا خو زموږ د خولې نه صرف وځي، خو د ماشوم په دې دماغي حالاتو باندې د حد نه سیوه اثر کوي. که چېرته دا ماشوم بیا په مستقبل کې فیل شو، مستقبل د ښه نه په ده کې بیا صلاحیت نه یا د قابلیت باندې څه افیکټ راغی، د دې ذمهوار بیا ټول دغه ټیچرز دي، دغه پرنسپل صاحبان به دغه د کور مشران به دغه مور پلار او مشر ورور به او د معاشرې مشران به کوم چې دا خبرې د ماشوم ته کړي دي او د ده ذهني صحت خراب کړی دی. چېرته هم ماشوم مه پرشرایز کوئ. دویمه خبره، چېرته هم ماشوم مه کمپیر کوئ چې دا زما سره یو ماشوم دی علي، دا یو بل ماشوم دی عثمان، علي نمبرې کمې رالي او د عثمان نمبرې سیوا رالي. تاسو ته پته ده زموږ چې څومره ایجوکیشن سیسټم دی هغه ټول په میموري باندې بیس دی. دې علي چې دی نمبرې کمې رالي دی یادول صحیح نشي کولی، د په ذهن کې خبرې ډېرې نه کښېني زیات وخت لپاره، ډېر شیزونه نشي یاد ساتلی، یاد نشي ساتلی د هغې د وجې نه د نمبرې کمې رالي. د عثمان نمبرې چې ډېر رالي هغه شیزونه یاد ساتلی شي ځکه د عثمان نمبرې څه راغلي ډېر راغلي. دا صرف د میموري ټیسټ دی، دا نه د انټلیجنس ټیسټ دی، نه د ټیلنټ ټیسټ دی، نه د فیوچر ډیسایډ کولو څه ټیسټ دی، نه د پیشن ډسکور کولو څه ټیسټ دی. نو دا صرف د میموري ټیسټ دی. نو چېرته هم که نمبرې د علي کمې راغلي دي نو تا له نه ده په کار چې دی د عثمان سره ته کمپیر کړې چې ستا نمبرې کمې راغلي او د ده نمبرې سیوا راغلي او تا فیوچر هر څه شو خراب شو. دا د ماشوم منټل هیلث ډېر زیات افیکټ کوي.
مونږ له پکار دی چې ماشوم صرف او صرف ګایډ کړو چې هغه خپل پیشن، هغه خپل ټیلنټ او خپل فیوچر په خپله باندې ډیسایډ کړي، مونږ ورته لار څه کوو ښایو ورته. نو دا زما یو څو خبرې وې، په دې باندې لازمي عمل پکار دی او چېرته هم دا نه دي پکار چې ماشوم څه کړو پرشرایز کړو، کمپیر کړو یا یې مونږه جج کړو.